اسلام یوازې د عبادت دین دی او که د یو تمدن د جوړولو بشپړ پروژه ده. موږ اسلام یا مسلمانان اسلام په کومه معنا سره پیژني او همدارنګه له مسلمانانو نه ور ایخوا د نورو ادیانو پیروان د اسلام د نوم اوریدو سره کوم فکر کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته د راتګ وروسته لومړني کارونه کوم وکړل او دا د اسلامي تمدن د جوړولو سره څه تړاو لري؟ آیا اسلامي تمدن او د دې جوړول دا د عبادت برخه ده که د عبادت منافي او مقابل دی؟ زموږ پخوانیو اسلافو هغوی د اسلامي تمدن د جوړولو فلسفه درک کړې وه چې په 80% نړۍ باندې 12.5 کاله حکومت وکړو که نه هغوی له پامه غورځولې وه. الله یوازې موږ د اخروي ژوند لپاره نه یو بللی بلکې د اخروي ژوند د جوړولو لپاره په دې دنیا کې موږ د دې دنیا په جوړولو باندې هم مسؤل کړي یو. کله چې معاصر او اوسنیو مسلمانانو ته د اسلام نوم واخیستل شي نو د هغوی ذهن ته لمونځ، روژه، زکات، حج، جهاد دا اعمال سترګو ته ودرېږي. خو دلته یوه پوښتنه پیدا کیږي چې آیا اسلام یوازې د دغه یو څو ارکانو مجموعه ده که اسلام د یو بشپړ تمدن فکر دی؟ که چیرې اسلام د یو 15 ارکانو مجموعه وي نو ولې د قرآن کریم 80% برخه چې نږدې 15,000 آیاتونو څخه هم زیاتو کې د عدالت، اقتصاد، حکومت ولی، طبابت، تجارت، قضا، جګړه د دین وانونو په تړاو باندې ورکې بحث شوی دی؟ نو معلومه خبر ده چې اسلام یوازې د یو څو ارکانو دین نه دی بلکې اسلام یو بشپړ فکر دی چې د ټولو انسانانو لپاره بلکې د دې ځمکې او د دې کرې د ټولو مخلوقاتو لپاره یو منظم، قانوني او له عدالته ډک فکر او مجموعه ده. د قرآن د نزول سره سم یا د اسلام د راتګ په اوایلو کې 14 کاله په مکه مکرمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو او نوي مسلمانانو ته 3 شیان ورزده کول: عقیده، فکر او اخلاق. لدې پورته د هیڅ شي اجازه نه ورکوله. خو کله چې دا دوره پای ته ورسېده او مدني دور شروع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته د راتګ سره سم لومړی مسجد جوړ کړو. د هغې نه وروسته د انصار او د مهاجرینو ترمنځ عهد لیکونه ولیکل ترڅو په دوی کې د ورورۍ فضا جوړه کړي او همدا د تمدن اساسي برخه وه. او د دې نه وروسته متصل په مدینه کې کانسټیټیوشن اف مدینه یا اساسي قانون د مدینې د خلکو لپاره جوړ کړو. له هغې وروسته د زکات او د زراعت او د جنگ وزارتونه ترڅنګ قضا او محکمې دا جوړ کړل. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو تمدن د جوړولو لومړنی فکر و چې په مدینه کې د لومړي ځل لپاره تطبیق کړو او ټول نړۍ ته د یو پیاوړي تمدن د جوړولو الګو وړاندې کړه. په اوس وخت کې ډیری مسلمانان او ډیری انسانان اسلام لدې نامه نه پیژني. اسلام په دې معنا باندې پیژني چې اسلام یوازې د یو څو عبودي ارکانو او د دې ترڅنګ د روحانیت او د مناظرې نوم دی. په سوشل میډیا کې د خلکو په ناستو کې دغه شیان چې څومره ډیر لیدل کېږي خلک ګمان کوي چې ګواکې دا دین دی او اسلام له تمدنه یو جلا فکر ګڼي او د دې ترڅنګ سیاست، حکومت ولی، رغونه، جوړونه، پرمختګ، اقتصاد دا یو بیل فکر او یو بیل اداره ګڼي. خو دا دواړه
نه دي سره جلا، دا دواړه د یو بل بشپړونکي دي. دا اوس په راتلونکي کې ګورو چې قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث او د دې نړۍ پوهان په دې اړه باندې څه وایي. الله په قرآن کریم سورة الانعام 122 آیت کې فرمایلی دی چې قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. زموږ دعاګانې، زموږ لمونځونه، زموږ مرګ، زموږ ژوند، زموږ قربانیانې دا یوازې الله لره دي، یعنی دی الله لپاره دي. امام ابن کثیر رحمه الله د دې آیات په تفسیر کې لیکلی دی چې یو مؤمن باید خپل ټول ژوند د الله لپاره وګرځوي، نه یوازې خپل یو څو فردي عبادت. تمدن له عبادت نه ایستل شوی دی، او تمدن ته ورته یا په تمدن کې دننه څه کارونه چې دي دا دنیوي ښودل شوي دي، او دا بدبختانه د مسلمانانو داعیانو او د مسلمان علماو له لوري نه اکثره په ناخبرۍ کې نور مسلمانانو نړۍ ته دا خبر وړاندې کیږي. امام ابن تیمیه رحمه الله په دې اړه باندې یو تعریف کړي د عبادت تعریف څه دی. د عبادت په تعریف کې امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې په دې دنیا کې د یو انسان ظاهري او باطینی ټول اعمال چې د الله لپاره وي نو دې ته عبادت ویل کیږي. همدلته ده چې موږ ته د تمدن د فلسفې لپاره دا تعریف یو بهترینه کلی ګرځي، ځکه د دین وروسته عدالت عبادت دی، خدمت عبادت دی، رغونه عبادت دی، تجارت عبادت دی، نظم او قضا عبادت دی، اداره او منیجمنت عبادت دی، ترافیک او ترانسپورت عبادت دی. هر هغه کار چې د دې دنیا د نظم او د دې دنیا د جوړولو لپاره تر سره کیږي دا په عبادت کې شامل دی، خو یوازې له یو شرط سره چې دا هر کار باید یوازې د الله لپاره وي. دا چې د تمدن په ټولو ارکانو او په ټولو اجزاو باندې بحث وکړو په دې ویډیو کې شاید ځای نشي، دا پر راتلونکو ویډیوګانو کې کوو، خو یوازې د مثال په توګه باندې دوه دانې راخلو چې تجارت او رغونه ده یا تجارت او کرنه ده. په دې باندې به مختصر بحث وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بخاری شریف 2022 نمبر حدیث کې فرمایلی دی چې یو انسان په دې دنیا کې په خوړو کې تر هغه غوره خواړه نشي خوړای چې هغه د خپل لاس ګټلې وي. یعنی په دې دنیا کې د خپل لاس ګټه د په ټولو خوړو کې او له هر څه نه د یو مؤمن لپاره دا غوره ده. او په همدې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اضافه کوي چې د الله نبی داوود علیه السلام هم د خپل لاس ګټه خوړله او الله د لاس نه ګټل شوی روزي ورکوله. ان دغه حدیث مونږ ته یوازې د تجارت او یا د ګټلو اهمیت نه راښيي، بلکې نړۍ ته دا وایي چې تجارت او خپل کار کول، دنیوي کار کول چې ته غو باندې پیسې وګټې، دا د انبیاو سنت دی. او هر هغه مسلمان چې تجارت کوي دا د عبادت یو برخه ده. همداسې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کرنې په اړه باندې په یو بل حدیث کې چې مسند احمد روایت کړی دی په هغه کې راغلی دی، فرمایي چې کچېری په تاسو باندې قیامت هم راشي، د قیامت ورځ هم راشي او تاسو سره یو نیال وي، یو ونه، یو بوټی وي، یو وخت د دې در سره وي چې هغه وکړئ نو وی کړئ. په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ترغیب راکوي، موږ دې ته هڅوي چې په دې دنیا کې زراعت ته فکر وکړو، زراعت ته وخت ورکړو، زراعت ته اهمیت ورکړو، او همدا زراعت او همدا اقتصاد دا د دې تمدن برخه ده. د همدې تمدن، د همدې اقتصاد، د همدې زراعت او د دې د نورو ارکانو په برخه کې قرآن کریم داسې فرمایي چې دا آیت تقریبا د ټول تمدن د فکر اساس او محور هم ګرځولای شو. الله په قرآن کریم سورة هود 22 آیت کې فرمایي هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها.
ما تاسې له دې خاورې پیدا کړئ او د همدې خاورې د آبادولو د رغولو مسؤلیت مې در وسپارلو. په دې آیت کې هم ګڼ مفسرین دا یو بحث کوي چې دا آیت د تمدن د جوړولو محور دی. په دې اړه د امریکا یو تاریخ پوه مارشل هیډسن په خپل کتاب د وینچر اف اسلام کې داسې لیکي چې اسلام د نورو ادیانو په څیر باندې یوازې د عبادت دین نه دی بلکې دا یو کامل تمدن دی. تمدن او آبادی او رغونه دا یوازې د خپل کور جوړولو ته نه وایي بلکې دا د اقتصاد جوړولو، طبابت کولو، تعلیم زده کولو، هر برخه چې د یو هیواد او د دې کورې د ځمکې د جوړولو لپاره یو هڅه وي هغې ته ویل کېږي. په دې کابل کې، په دې افغانستان کې او په دې نړۍ کې د کابل د سړکونو جوړول، په کابل کې د سړکونو لپاره پلونو جوړول، په د افغانستان په شمال کې د اوبو د انتقال لپاره د قشتېپې کانال جوړول، د افغانستان نور ولایتونو لري ولایتونو ته د سړکونو غځول او د دولت کې د انسانانو او د رعایت د اسانتیا لپاره هر خدمت ته تمدن ویل کېږي، هر خدمت ته آبادی ویل کېږي. زما ذهن ته اوس یو خبر درېږي، هغه دا چې آیا مسلمانو اسلافو پخوانیو مسلمانانو په اسلام کې دننه د عبادت په محور کې د تمدن فلسفه درک کړې وه، منلې وه چې په دې نړۍ باندې 12,500 کاله حکومت کړی و؟ هو، دا هغه خلکو منلې وه، دا هغه خلکو د قرآن او د حدیث اصل ګڼلی و، د ځمکې آبادي د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر ګڼلی و، دا د قرآن امر ګڼلی و. نو د دې وجې نه مسلمانانو په 80% نږدې د کورې د ځمکې باندې 12,500 کاله حکومت وکړلو. نو راځئ چې خپل لومړیتوبونه وپېژنو، راځئ د دې اسلام او دین حقیقي بڼه وپېژنو او د هغې نه وروسته په نړۍ باندې د حاکمیت لپاره قدم پورته کړو. بې له دې چې تر څو موږ خپل تمدن نه وي سم مطالعه کړی او د دې دین په حقیقي معنا باندې نه یو پوه شوي، موږ یو قدم هم نور مخکې نشو تللی. یوازې معلومات نه دي چې موږ تاسو ته درکوو بلکې دا یو فکر دی چې تاسو دا باید قبول کړئ او د دې فکر پر اساس باندې خپل ژوند پیل کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره هم منتظر شئ. ان شاء الله دا لړۍ به دوام لري. ملتیا مو وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.